پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو بندیانو غړو د خلاصون لپاره چې په کابل او پاکستان کې بندیان دي لاریون وکړ. نور جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړو پرون ورځ د بلوچستان مرکز کوټي ښار د خپلو بندیانو ملګرو د خلاصون لپاره یو لاریون ترسره کړ. د لاریون په پای کې د کوټې د رسنیو مرکز مخې ته څو ساعته فعالیت وکړ. دغه لاریونوالو یو ځل بیا د پاکستان حکومت څخه وغوښتل چې د دوی بندیان ملګري لکه اویس ابدال، علي وزیر، حنیف پښتون، فهیم وزیر، عظیم عظیمي او قاضي طاهر د ژر تر ژره د خلاصون غوښتنې وکړې. دغو لاریون کوونکو د پاکستان حکومت ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت باندې هم غږ وکړ چې عظیم عظیمي چې دا وخت په کابل کې د بند شپې تیروي د بند څخه آزاد کړي. عظیم عظیمي هغه مدني فعال و چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور معید یوسف د راتګ په ضد یې غوښتل چې د کابل هوایي میدان مخې ته لاریون چمتو کړي. د افغانستان اسلامي امارت د سرتیرو لخوا ونیول شو او تر دې دمه په بند کې شپې سبا کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مبارزې او د لاریونونو په هکله څه نظر لرئ؟ آیا پاکستان به د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او که نه؟ په دې اړوند خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.